السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د فیسبوک لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې ټول ملګري انفرینډ کړئ او د هغه رقم ټول ریکویسټونه ډیلیټ کړئ. یعنې هر کار چې تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې وکړئ نو هغه به تاسو په دغه اپلیکیشن کې ډېر په اسانه طریقه سره وکړئ. نو که هر څوک غواړي چې دغه طریقه ځان ته معلومه کړي نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل میل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د هغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې موږ ملګرو تاسو د هغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ هغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم په لوګ ان ویت فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په لوګ ان ویت فیسبوک باندې کلیک وکړئ وایي لوګ ان بای سیم بای یوزر نیم اینډ پاس او د هغه رقم لوګ ان بای کوکیز تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو لوګ ان بای یوزر نیم اینډ پاس باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. نو اوس به دلته تاسو ملګرو د خپله آی ډي ورکړئ، یعنې فیسبوک پاسورډ به ورکړئ او د هغه رقم د فیسبوک نمبر به ورکړئ. دلته زه راځم د خپل ایمیل ورکوم او د هغه رقم بیا خپل پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو ما د هغه رقم دا دواړه ورکړلو. د هغه رقم بیا تاسو راسئ په لوګ ان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به دغه اپلیکیشن دلته تاسو ته خلاص شي. کله چې ګوره ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو اوس په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ ټول ملګري انفرینډ کړئ او د هغه رقم له ټولو ګروپو څخه ځان وباسئ او که تاسو هر چا ته ریکویسټونه کړي دي هغو نه دي اکسپټ کړي هغه تاسو ختموی شئ او د هغه رقم که هر چا ته بلاک کړی هغه تاسو ته درښیي او د هغه رقم که تاسو څوک بلاک کړي وي هغه دی تاسو درښیي او که تاسو څوک ریموو کړي وي یعنې هره طریقه چې په فیسبوک کې کېږي هغه ټول په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ګوره ملګرو دا د هوم پیج شو، د هغه رقم اوله ریکویسټ ده، بیا سجیشنز ده او د هغه رقم سرچ ده، د هغه رقم فرینډز دي، یعنې هر شی چې غواړئ هغه ګوره وله دلته دی تاسو ته راړئ. نو تاسو به راسئ په هوم بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په هوم بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم هغه کم اپشنز دلته دی تاسو ته راړئ بیا هغه به تاسو کوایټ کړئ او دغه ایډز به دلته در سره کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو اوس دلته تاسو ته ټوټل معلومات درکوي چې تاسو په تصویرانو باندې څو لایکونه راغلي دي، څو کمنټسونه راغلي دي، ټاپ پوسټونه کم دي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. نو تاسو به لږ انتظار وکړئ. نو ګوره ملګرو دغه لوډینګ پوره شو. کله چې ګوره ملګرو دغه لوډینګ پوره شي د هغه رقم دلته کنورسیشن سټیټس او د هغه رقم هو کمنټس هو لایکس ان ټوټل شان دلته دی تاسو ته درښیي. د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو دلته د لاندې اپشنان وینئ تاسو به دلته راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ټوټل څو پوسټ کړي دي هغه پوسټونه درښیي، ټوټل څو لایک اخیستي دي هغه لایکونه درښیي او د هغه رقم ټوټل څو کمنټس په دغه پوسټ باندې شوي دي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. د هغه رقم بیا که چیرې تاسو په فرینډز باندې کلیک وکړئ دغه اپشن ډېر ښایسته او خوندور اپشن ده. نو ګوره ملګرو ولارې دلته دی تاسو ته فرینډزونه درښیي چې تاسو څو فرینډز دي او څو یعنې تاسو هر څوک که تاسو غواړئ چې هغه انفرینډ کړئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په آل فرینډ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ټوټل خپل ملګري درښیي چې تاسو 2 ملګري دي. اوس که هر یو تاسو غواړئ چې هغه انفرینډ کړئ نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ګوره ملګرو زه راځم یو نفر انفرینډ کوم چې غواړم چې دغه نفر له زما له فرینډو څخه چیز شي ختم شي. نو صرف به تاسو راسئ په هغه انفرینډ باندې به کلیک وکړئ هغه به له انفرینډ څخه چیز شي ختم شي. نو ګوره ملګرو زه راځم یو نفر انفرینډ کوم. نو ګوره ملګرو اوس دغه نفر ته به زه غواړم چې دا انفرینډ کړم صرف او صرف به تاسو په انفرینډ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. پروسیسینګ روان ده او ډن شو هغه به چې شي له فرینډو څخه ختم شي. نو دغه رقم که چیرې تاسو بیا بېرته په آل فرینډ باندې کلیک وکړئ وایي ټاپ لایکس اینډ کمنټس یعنې تاسو ټاپ لایکونه او کمنټس څوک درکوي هغه نفر دلته دی تاسو ته درښیي او د هغه رقم هو یو انفرینډ ته چا انفرینډ کړی هغه نفر هم دلته دی تاسو ته درښیي او د هغه رقم ګوره ملګرو بیا ټاپ لایکس یعنې تاسو څوک زیات لایکونه درکوي، ټاپ کمنټس څوک زیات کمنټسونه درکوي او د هغه رقم هو not accepted your friend request یعنې ستاسو فرینډ ریکویسټ چا نه ده اکسپټ کړی هغه دلته دی تاسو ته درښیي. نو ګوره ملګرو بل تاسو ته هغه راواړي چې تاسو چا ته فرینډ ریکویسټ کړی ده او چا هغه نه ده اکسپټ کړی. نو ما تاسو ته ویلي چې په دغه اپلیکیشن کې تاسو ته فیسبوک هر کار کولی شئ. نقطه نیوکې چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ،
ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ګورم دغه هغه ده کوم چا چې ما ریکویسټونه کړي دي او هغو نه دي اکسپټه کړي. نور ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.